دوستانو یو ډیر افسوسناک خبر در سره شریکوم چې دا واقعه په نوهار کې شوې ده چې د یوې جینۍ واده 2 میاشتې کېدي او د واده په 2مه میاشت له کوره وتلې ده او لا تر اوسه یې څه پته هم نشته. دوستانو دغه ټول معلومات در سره شریکول غواړم، موږ سره تر اخر پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه په نوهار کې راغلی ده چې د یوې جینۍ چې د واده یې 2 میاشتې شوې وي او په 2مه میاشت له کور نه وتلې ده چې لا تر اوسه یې څه پته هم نشته. دوستانو د هلک مور ډیره زیاته خپه ده او دا وایي چې دا ما زوی ته ډیره په خوښه کړې وه او یتیمه هم وه او ما به ورسره ډیره مینه کوله. تر 2 میاشتو پورې دې هر خوا له چکرې وهلې او کله به یو ځای له لاړله او کله به بل ځای له مونږه ته روټۍ دپاره رشته دارانو بوتلو او په دې 2 میاشتو کې دې ډیرې چکرې هم وهلې، یعنی کله به یو روټۍ کوله او کله به بل روټۍ کولې او دغه جینۍ مونږ خفګان ته هم نه ده ورکړې او چې څه به یې یادول هغه به مو ورته مونږ راوړل او مور یې وایي چې زما د زوی یعنی زما د انګور سره ډیره زیاته مینه وه او دا مونږ په مینه باندې کړې وه، خو دې جینۍ مونږ سره ډیره زیاتې وکړو او د کور نه هم داسې ووتله او زمونږ کور یې برباد کو. د هلک مور وایي چې اوس هم زمونږ کره خلک راځي او وایي چې مونږ ورته روټۍ کړې ده خو هغوی ته مونږ هیڅ نشو ویلی ځکه چې جینۍ خو اوس زمونږ په کور کې نشته او مور یې وایي چې مونږ په تاڼه کې پایار هم کړی او سی سی ټي وي فوټیج مونږ په تاڼه کې هم ورکړی خو لا تر اوسه پولیسو مونږ ته څه اطلاع نه ده راکړې. نو ملګرو پولیس ته هم پکار دي چې له دوی سره مرسته وکړي ځکه چې پولیس له عوامو محافظ دي. نو دوستانو الله پاک دې هر انسان له داسې واقعې نه په امان وساتي. ملګرو زمونږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه چې در سره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.